حي على الصلاة. د زړورو کابل پولیسو فداکارۍ او قربانۍ او خدمت زموږ د ښار د ثبات تضمین دی. د روژې مبارکه میاشت د صبر، زغم او یووالي میاشت ده، خو د ټولنې د امنیت ساتل د امنیتي ځواکونو ناستړي کیدونکی مسؤلیت دی. په داسې حال کې چې خلک د خپلو کورنیو سره د روژه ماتي لپاره راټولیږي، د کابل ولایت پولیس د ښار په بیلابیلو حوزو کې امنیت خوندیتوب لپاره زړورې هڅې کوي. الحمدلله امنیتي وضعیت خو بیخي 100% تامین ده او انشاءالله د اختر په ورځ کې د اختر ورځې هم رانږدې دي، نو په دې ورځ کې انشاءالله موږ بیخي تر خپل اندازې نه زیات کوشش کوو تر څو امنیت برقرار. الحمدلله هیڅ مشکل نشته، موږ په 24 ساعت په د ولس په خدمت کې یاستو او موږ هم د ولس یو، ولس د موږ ده، هیڅ مشکل نشته انشاءالله. د کابل د پولیسو هڅې په دې وروستیو کې لا پسې پراخې شوې تر څو د روژې د مبارکې میاشتې پر مهال د جنایي او امنیتي ګواښونو مخه ونیسي او عامو خلکو خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي او د ښار د مهمو واټونو، جوماتونو، بازار امنیت لپاره یې ځانګړې پاملرنه کړې ده. وضع امنیتی بسیار خوب است. ماه مبارک زمان کاملا وضع امنیتی در مسجدها دیگه پا بسیار خوب است. وضع شهر خوب است. دیگه نیروهای امنیتی کاملا عیار است به همین گپ. 400 شب و روز وظیفه اجرا میکنن. خدا اجرشان نصیب بکنه. ماه رمضان بهترین رمضان ماه پربرکت است. دیگه از اینکه ماه پربرکت دیگه ما شما نمیافیم. دیگه ما راضی هستیم، خوش هستیم، هزار بار شکر میکشیم. د کابل پولیس د روژې په دې ورځو کې نه یوازې د ښار امنیت ته پاملرنه کړې، بلکې د روژه ماتي پر مهال د خلکو د ساتنې ته متوجه پاتې شوي دي. د دوی دا نه ستړي کېدونکې هڅې د ستاینې وړ دي. د کابل ولایت د پولیسو زحمتونه د دې ښکارندویي کوي چې دوی د خلکو ژوند، مال او عزت ساتنې ته ژمن دي. موږ د ټولو امنیتي سرتیرو څخه د زړه له کومې مننه کوو چې د ښار د امنیت لپاره یې شپه و ورځ هڅې کړي. رویه پلیس همراه با ما بسیار خوب است، خوش هستیم و امنیت
خیلی تامین است از هموطنان. خواهش ما همی است که با دولت و با افسرهای ما هم دست یکی کنن و همکاری کنن. امنیت بسیار خوب است. ما میتونیم هر جایی که راحت بریم بیاییم، از طرف شهر بگردیم، هیچ کدام مشکل به ما ایجاد نمیشه. در چک پوینت ها همراه ما رویه خوب میکنن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. د زړورو سرتیرو هڅې باید وستایل شي او د ټولنې هر وګړی باید له دوی سره همکاري وکړي تر څو د یو امن لرونکي کابل لیدونکي واوسو.